दावाला कोणी दामाला क्या बच्ची महेश पसंद तेरा कड़ी बला सारा ये खुदाया पाक बच्चे में बाप लाते ये बच्ची ये शाद के लिए पास बच्ची कबीरी ये मस्तानी उची नहीं कमालेची बच्ची तो खूप होती वाले मला कोटा की वाले तो कुठे आवाज बोले अरे माझे को पेगा दस वेळा को परीक्षा करायला टीव्ही आली तर टीव्ही पकडता पण टीव्ही ना पडून ते जर पत्र बोला ये बीबी बता अरे ना मुसाफिर करवाची ये शावा बाजार कनेक्शन घेतली रे बेबी ते तिच्या पैसे की विराजी की कोरीला और कोणते पदार्थ बघून वया काय गया म्हणजे अल्लाह मारे राव बेबी राम निकळे जोंदे ग्रांदे पूज शादी कोणाची स्टाव करता और मग कोटी रले की कोडा की जाणार जाव मारे राता सुलीनी या खसे वेमदार तू है चला माशूम दे बेकड़ो को ना रास्ते न चलते पर शर्मू शर्मई ये सड़ी तक मका मदासी मोटा कुरमा शुंबर ले गले चित्त बेसुवी ने रउडी हो का नहीं रउडी खुदाए पाक दान इस्तिखो में गुस्सा की दवाले काली और पैसे दारे गोरा अरे जी देखो राशा अरे जी देखो राशा शम मोर दे रे दे का गोस्तर गुना zarsa kina zuya شتي إنعام ده لداركما نوال زويا داستا إنعامه أو زوا شزان بخشتة بسورة أو تسبي خوري غفسكا على ووري خوري شامة تخورو سينجا غلور كلكا ترى كخزين تاخذ تابو بربك تاخذ ما تبي بدي سوق سكوا دابا يا سوق كي أونيكي أو تمال خلاق نسينجري لومبي بخفله لاست بكي خدا نوي خدا ये फराक तक प्लेयर सम दो कड़ी दी पजवारे बांध पदी सके खजर सही जाओ कना सड़ी अक्सर 10 लूपरी ये ता भला गुलावच उदादा अकाली पत्री सकड़ ये जी नहीं पासा ये जी नहीं अकाली पत्री दी सकड़ अगं पेरियान Oh no! Ya खुदा ya पाक काली पत्रू मारी पेरियान से के खुदा दी पगा मागता नहीं किसी भी उससे के डुवाशवा या बच्चे तासलो मावशवा तो राजा या बच्चे चार गुलिया चलते रहा हमारी बीवी से चलना मेरा खैर हमला बस तुम्हें क्या तुम लड़ा जिप चलता दे अगर चल तो निकाले और सारा निश्ता तुम्हारी सोई वो यहाँ पेरियान भी उड़ो Oh no! राजा बच्चे लेकिन अबे गाड़ी दे सको अबे बेटी हुआ तकी गाड़ी दे सको बीवी पेरियान ना सिंग गया उनो ये खुदा या पाक उन पेरियान पे कानून से किया बच्चे अब मैं तो संग दासी पकड़ के खोला वाला प्राते पास वाले नमाज बीवी बताला टूल मत पक नहीं कैसा बात है पका का आवाज़ Ula! चिप्स तले घेते लेदा अल्लाह दी पिकुल भी पीक जोर में का खुदाम जार दी पिंजो बच्चे चिप्सी तो पिंजो उनको खुदा भी निकी कासली अगले अब प्लास्टिक की वड़ो के चवले मसाले वरकड़ी खले की तब बर्बाद को खुदा दे दी पे खुदा कुल मीट वीकी वे बिंगो रावले चिराय वाले से पैदा दा तो क्या मत पकड़ के नाश्ता द कार द गुब्याम मंगता पाती
او بیبي دا ته بیا څه کې دې ناوې ته ووایه که نه ولې دا به تر قیامته ناوې شو او ځان ته یې ګیر چاپېره څلور بالغ تر دې ته به وایې که چې دې نو د تنګي د عبدالاکبر خان لور ده نه یې په نن کې یې پرېږدمه زه ورته څه ووایم هغه خو په ځان باندې د پیریان راولي بلا دې راوستي د یو بچي بیبي نو ما خو نه ده راوستې ما نه ده راوستې تا راوستې ده خو زه خو په تا نه پکېږم په دې ماتو هډوکو لرګې او جارو کې جینې پاته که نه ولې ته به بس درته چیز پرېږدم دا بیبي به نه هر وخت کارونه کوي ته به نه دې خوراکونه به کې پاسه مګورې ورته بچي یا بچي راستخته بیبي بلا دې راوستې ده بس پیریان دې یا ښځې وایم زه څومره بدقسمته یم مې به یو لور مې په نصیب کې وه نام ټوله کاږه واږه خو داسې یو زوی مې نو څومره به خو یې سړیه وایم کاږه وګره خو په نصیب باندې ښه ده څنګه ښکلې ځای کې ناسته ده او ښځې ما ته پته ده د بدرنګو په نصیب کې دولت هم زیات و خاوندان هم ښکلي او دا ښکلي هسې سپېري لکه زما سلام علیکم کښېنې راځئ کښېنې ستړی مشي څنګه یې ښه جوړه تاسو اوس هم په مینه نه ماړه شئ بس یې بیبي ډېرې غاړې مه ورکوه موږ سره یې څه وکړله او ته وویل اوس هم داسې غټې غټې غاړې ورکې بل کار دي نه انا او دې جخت ته وګورئ موږ سره څه وکړل تا له خو موږ خشته لور درکړه ښاپېرې دا دې څه وي ترورې غلی شه بچی ولې اواز دې سلو کا بلا دې راکړې ده لور دې راکړه وای دې بدرنګې ته راوګورئ بلا دې راکړې او ځان ته په شیشه کې کتلې دغه سرې دا کوږه دا داسې چې ته وشي لکه رباني چغه شکر وباسئ چې ما دغه خشته لور درکړه ته څنګه ښځې ځوان خدای کنه ستا په هغې کوزې باندې ښکاري نه خو دې وایم تا خو داسې لور باندې راکړې ده چې نه ناوې ده او نه پیرې دي او په پیریان نه دي موږ ته په اور کې ولاړ وایم سړیه خدای دې بېرته پیریان وباسي چې زموږ په لور کېناستلو دې بدرنګې ته وګوره پیري را پیري را پسه کښېني صحیح دې وویل وروره پیرې په پیري نه کښېني ما خو د پیریانو سرخه ده او پیریان خپلې سرخۍ له ځان رسوي وایم بیبي چې په ګاڼۍ کې مې ورکړو لکه د ګني مې ته پوک جوړ کړې دونه مې بدي ځان پې مه ګنهګاروه الله دې والي امین چې څنګه مخه نو هغه شان سپېړ چې څنګه رضوي نو دغه شان موږ لور هم درکړې ده هغه ټیک ته روغ خدای کنه ستا په هغې خو پیریان راځي غوټې پې راځي په سر کې وای مې روغ دی هغه داسې لکه چا ټوکړی پړسولې خو که معمولي ورسره تیلو لکه یو برخ پې کړي داسې شی دی نو ما نه ده کوم داسې سنګي پارسه راکړې ده یو چرمخکۍ راکړې ده کور پې به دې ښکاري چرمخکۍ خو بیا هم ماشي ونیسي ویې خوري هغسې خوري لرې که بیبي د ما نه ده خوښه دې ته راواپس کړه یا بچي ولې نه خوري هغه ما او تا خوري که نه لګیا ده په موږ باندې اخته ده انا ویم د سپلمې مولک ته وګوره زما لور پورې پېښې کې هېڅ شرمه یو بدن راپاسې بلې ته وایي چې باو یا په تاسو ژوند پرېوځه خدای تباه کړي تباه چې داسې لوریانې معذوره لیوټۍ ګډې وډې بیمارې دا خلک د کوره نه وباسي پردی کور پې غر کړي او د هغې هم ژوند تباه کړي د هغې به اوس هلته څه خوند دي یا خورې چې دا ښکلې وه د دې بدرنګو به څه کولو وایي ښکلې ژړل او بدرنګو خاندلو نو موږ له خو هم ډېره بدرنګه راکړې ده که نه خاندي او نه جاړي هسې کوي یا درورې نو خو چې څنګه یې مې وي هغه شانې جې وي څنګه چې ستا بدرنګ زوی هغه شان وله موږ مخوکه لور ورکړه ته ورته وګوره چې اوس هم خپله ملامته نه مني وایم بیبي چې یو ځل توت ته بقایان ووایي که نه نو په ایمان کې بیا پې توت کې ما خو چې ما له خدای خشته خشته بچي راکړي نو چې د هغې نه پیدا شي نو څه به یا بچی خبیرول کړي په شړاخ دې ولګي چې دا بدرنګ نه څه نور اړو زیات نه شي اترورې اصل د لکه چنګړانو شور هم جوړ کړی دی فخر یې نه ده چې را نفرتونه ختم کړو دا دوستي بیا برقرار کړو په شړک دې ستاسو دوستي او ستاسو رشته ولګي زه د هغې د مرګ سوال کومه چې خدای یې مړه کړي او موږ پرې خلاص شو ځه چې ځو د بیبي چې ځو راځه بچي داسې د بیبي چته چې دروازه دې لاره ورانه کړه اورې دې رېدلې
ویم خپې په قبر کې رو دا سونه سپېرې خبرې کولې خدای دې زما لوله ډېر جوړ کړه او خدای دې د دین خلاصه کړه امین لا دې تباه کړه د دې بلا نه به څه خلاص وامه بیبي زه دې په پناه واړولم یا بچې زما خدا نه وه پته هله بیبي دا هغه 85 دی د ده لاسه غږ شوي وه تا خدای ورکړه تا خدای په سترګو سمړون کړه دا دې څه بلا زما دې زویله کړې ده دا چې مې به دا وګوره کنه چې دا واده دی وکړو نو چاته ګورم نه ښه وایي چاته ګورې ویښه مه کوه نو بد نشته موږ خو غر کې بچې تباه شو په هغې باندې خو پیریان دي غوټې پرې راځي د خدای بې انصافه چې دا کار ورته تمام ورځ به پیریانې او د چپسو ترېشل دی بس چپس دي چې خوري اوس به څه کوو دا به تاسو کور کې پیریان وي ښه هغې علاج وکړئ ما خو له سمه ډول جینۍ کتلې هغه ډېره اټیله جینۍ وه بچې په کور کې پیریان کوې خو په ما به راغلی ده به راغلی زما زوی د هېرې کور ته نه راځي په حجرو کې پروت یم اوره بېبې ما چې هغه کومه جینۍ کتلې وه که نه د هغې داسې لشمکې سترګې وي اوږدې اوږدې د خارو په شان سترګې وې نو ستا په خپله نظر نه لګي د خدای بې انصافه نو تاسې لږ دا لچمکې دې که چې کوم نظر دی تا ته نه پته ده دې دې وي دې جوړې مور لیدلې ده دا دې مور لیدلې د خدای بې انصافه هغه هم سره لوبه ټپه سره خو یې مور وه یا بچې اوس به څه کوم بچې راځه بېبې خدای کړې ناکام امی سلام علیکم وعلیکم سلام لورې څنګه یې څنګه ته خیر ښه ټیک ټاک کښېنه بیا ویم تا له یو خبرې له راغلی یم ویم چې خاوند دې راشي که نه په ځان به ورته پیریان راولې او ورته ویې دا مور دې د کور وباسه ښه خدایا پاکه زما دپاره خدایا یا خدایا چاړه به نه بچې دا بلا داسې د خپل په بل اړولې د ډېر څه پک کړي دي او زما د سار نه تمه ده سر م راباندې چورلېږي پخلی نه شم کولی دې ته مې ویل دې پاکه کوئ زه دله پخلي نه کوم نو که چېرته مېلمه چې یا څه شي زه خو بیا نه خورم خو هغوی له به څه کومه بچې ماما بیبي نن چې هر څه کېږي که نه په ایمان که نه که دا پیریان مې نن خوریم که نه نو والله کې نن چمتې پرېږدم دې خو ما نه روچم دې خو ما نه روچم پاته شم یا بچې یا اچې بغږه پیریان دي د کور وشړه مور دي د کور وشړه پیریان دي مور وشړه بیبي په ورو کې پیریان راغلي دي او په ښځې پیریان دي او ما ورسره لاس ټچ کې بیبي ما خو پیریان کېناستل وشړه هله بیبي ته ځه بیبي کور په ښځه کې دي وچلي دي السلام علیکم زما خوږې لورې وعلیکم سلام څنګه زویه رانږدې شه ویم منم دی بیا دې تباه برباد کړه ته اوس په شملو سرېږې څونه خانانو کې ناست دی ښځه زویه دا پرېږده به څه کښېنو شم دماغ مې کار نه کوي که نه ویم په خانې به تخت واپس کښېنولم دوی ګورې خیال کوه چې اخوا دې خوا او بس په ځان ګورې مه خو دې څنګه پیریان دی جلوی ما بینه دا ویختی خونی که برای نولو باسا خدایا اوی تو خدای دی دا بانی چک دا سر و آسمان خود داسی سپیر را کتنه چه از مری پا سپیر رو آدم بیخته کریلو بس ما خیلی جوړه پرشتیا
یا پکې جوړې پیریان راغلي بیبي ته مه شي کونډه مچی بچې کوره وځه وځم زوی وځم ای ترورې د خدای لپاره ما معاف کړه زه د دنیا په لالچ کې راغلم او ما ټولې رښتې هېرې شوې ترورې ما معاف کړه یا بچې زه به دې معاف کړم خو د الله نه معافي وغواړه چې هغه دې وبخښي زه خو انسان یم زه به دې څه وبخښم خو احسان درته کوم بچې چې د پیسو په لالچ کې د خپلو لوریانو کورونه مه ورانوئ هغوی ته غلطې ښودنې مه کوئ غلطې مشورې مه ورکوئ هغوی ته ښې ښودنې وکړئ چې کور یې آباد شي د خپله لاسه تاسو د خپلو بچو کورونه ولې بربادوئ دا خو پاتې دنیا ده دا هر څه پاتې دي خو خپل کورونه ورې آباد کړئ ورانې یې نه کړئ